السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د ښځې پر لاسو باندې وریښتان وي او پر پښو باندې وریښتان وي، دا ښایي سي که نه سي ښایي؟ محترم الله جل جلاله د نر او د ښځې په تخلیق کې فرق کړی. ښځه لغړې وي، پر صورت باندې وریښتان نه لري، او نارینه ببر وي، بدن باندې وریښتان لري. له بده مرغه چې د نارینه هم دا خواهش تېر سوی دی چې دوی لغړ وي، لاسو د سینو د پښو وریښتان کاږ، ږیره له مابینځ یوسي، برېتونه له مابینځ یوسي. داسې خلک یو وخت زه ووینم نه سر یې هم خریلي، برېت یې هم خریلي، ږیره یې هم خریلي، ککړو د شی یې له ځانه جوړ کړی. بهر دی ورته اریان د انسان کې طبیعي فطرتي دغه بیا وریښتان محبت باید وي، او د ځینې ښځینه‌و بیا طبیعي و فطرتي چې بدن یې لغړ وي. فتاوا هندیه جلد 5/358 هغه وایي که یو څوک د سینې وریښتان یا د شا وریښتان وکاږي پروا نه لري، خو لیکن ترک الادب یې وکړي. ادب دا ده چې نه یې وکاږي. فتاوا هندیه صفحه 350 جلد 5 الباب 19. نو د ښځې دپاره څه مشکل نه لري د لاس وریښتان کښل، او که پر مخ باندې وریښتان راسي یا بعضې ښځې ږیرې راسي یا بعضې ښځې پښې ببرې وي، بیا څه مشکل نه لري. د مېړه د ښایست دپاره څه مشکل نه لري چې ویې کاږي. او د نارینه دپاره نو ترک ادب دی چې دی د سینې یا د شا ویښتان کاږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو خو محترمینو دا ټلیفونان چې ضرورت منی ما یې راکوي، خو نه ولکه لمانځه ته ځم خلاص یم، نه ولکه خوب ته. السلام علیکم ورحمة الله.